راکت از امکان تحلیل حمله است میگیره. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په مجموع کې د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت شاوخوا 1,95,000 منصوبین د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ساتي. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي وویل ممکن مخالفین د انتخاباتو په ورځ په ځینو سیمو کې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅې وکړي. خو دوی بشپړ چمتووالی نیولی چې هر ډول حملو ته جواب ووایي. در مجموع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در حدود 400,000 نفر نیروهای دفاعی و امنیتی هستند. په مجموع کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت شاوخوا 4 لکه منصوبین چې امنیتي او دفاعي ځواک دی د انتخاباتو په امنیت کې رول ولري. خو په مشخصه توګه د 3 وړو ارګانونو 1,95,000 منصوبین د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. د وویل د انتخاباتو له تیر دور یې تجربې اخیستي او کومې نیمګړتیا او ستونزې چې پکې وي په دې دور کې باید د تکرار مخه ونیسي. ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور د راتلونکي شنبې په ورځ په ټول هیواد کې ترسره شي. په همدې حال کې د کابل د 111 فرقې قماندان قدم شاه وایي په مرکزي زون کې د رای اچونې د ټولو مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. دفاع وزارت چارواکي وایي ډیری هغو سیمو ته چې د ځمکې له لارې د حساسو انتخاباتي موادو انتقال ممکن نه دی دغه مواد د هوا له لارې رسولي او دا بهیر به د 3 شنبې په ورځ پای ته ورسیږي.